لومړی پوښتنه د ملي یووالي د حکومت په تړاو کوم. 2 کاله یې دا د پوره شول. تر دې وروسته دغه نظام د ملي یووالي حکومت مشروع ده او که نه ده مشروع؟ د افغانستان اساسي قانون، د افغانستان ولسي جرګه او ریاست جمهوریت دوره د دغو دوو نهادو د ولسي جرګې او د ریاست جمهوریت دوره 15 کلنه بولي. خو کومه معامله چې دوی سره کړې ده په هغې کې دوی قرارداد داسې امضا کړی دی چې د 2 کالو په پای کې یا په ترڅ کې باید د قانون اساسي جرګه راوغوښتل شي او هغه پر دغه قرارداد چې دوی سره امضا کړی دي غور وکړي، بحث وکړي او ویې مني یا بدلون پکې راولي. خو اوس دا کار ونه شو رئیس صاحب، 2 کاله دا د پوره شول. باید څه ووایي، دا باید څه ووایي، دا خو د افغانستان د ملت حق دی. نو که ونه شو سر له سبا د ملي یووالي حکومت مشروعیت له لاسه ورکړي؟ زه باید دا خبره ونه کړم، ماته دا مناسبه نه، زما د خولې څخه دا خبره اتم ډېر ابعاد لري. زه باید دا خبره ونه کړم. خو دا هغه سوال دی چې د افغانستان ملت په ذهن کې شته، زموږ ټولو په ذهن کې شته، او د دې سوال جواب باید فعلي حکومت او د امریکې اداره ورکړي. دا د امریکانو د فشار لاندې جوړه شوې معامله ده او امریکایانو دغه حالت په افغانستان کې راوستی دی. د دې جواب په حقیقت کې امریکا باید ورکړي او بیا موږ په خپله دې مسؤلیت لرو. څه باید وشي؟ لویه جرګه باید راوغوښتل، خو څه ډول باندې؟ عنعنوي لویه جرګه باید وي که د اساسي قانون لویه جرګه؟ که د اساسي قانون جرګه راغوښتل نه سي، په دې چې نهادونه نشته، مملکت په جنګ کې دی، مملکت په بحران کې دی، طالبانو ډېرې سیمې د افغانستان نیولي دي، هلته انتخابات کېدای نه سي، هلته دا کېدای نه سي. دا باید د وخت چې دا نه کېږي نو باید چې د افغانستان عنعنوي جرګه راوغوښتل سي، دودیزه جرګه راوغوښتل سي، هغه د افغانستان پر قضایاو نه یوازې پر حکومت. موږ نه غواړو چې دا حکومت ولاړ سي، موږ غواړو چې دا حکومت پاتې سي. خو موږ غواړو چې داسې پاتې چې د افغانستان خلک یې مشروع وګڼي او حالت د بهبود او بدلون خواته ورسي. مثلا د حکمتیار صاحب سره د سولې پروسه دا زموږ مطلق د تایید وړ ده، مطلق یې تاییدوو او مبارکي ورته وایي. د هغه څه غواړو چې په افغانستان کې نور امورات داسې سي چې امیدواري د یو نیک او ښه ژوندانه د سبا لپاره پکې ډېره وي، نه دا چې پکې لږ وي. نو د افغانستان د خلکو د اطمینان لپاره او دا چې زموږ ملي حاکمیت تثبیت سي، نه د امریکې حاکمیت په افغانستان کې بلکې نه یو خارجي حاکمیت په افغانستان کې بلکې د افغانان حاکمیت تمثیل سي، د هغه لپاره ملي عنعنوي لویه جرګه ضرورت ده چې راشي. له اوسني وضعیت خوښ یاستئ؟ ابدا نه یم خوشحاله، نه. خفګان په دا ټول حالات دي. څومره انسانان روزمره زموږ شهیدان کېږي، حتی اقل 200 انسانان زموږ شهیدان کېږي روزمره. مملکت به عملا د 2-3 حکومتو سره مخامخ دی. ستاسو په دوران کې هم رئیس صاحب دا وضعیت روان و، هلته هم وژلې کېدلې؟ زما په دوران کې ډېر محدود و دا حالت. زما په دوران کې چې د 200 کسانو د ورځې ډېر رسول زه به ډېر پریشان وم. اوس 200 کسان وژل کېږي. زما په دوران کې قندوز امن و، شمال امن و، فاریاب امن و، مطلق حاکمیت. زما په دوران کې داعش نه و، ننګرهار مطلق امن و. زما په دوران کې هلمند زموږ په لاس کې، زما په دوران کې ورزګان زموږ په لاس کې مطلق، نن زموږ په لاس کې نه دی. رئیس صاحب داسې ویل کېږي چې تاسو د پردې تر شا پر یو لوی سیاسي مسایلو باندې روان یاستئ او غواړئ چې ستاسې هغه کسان چې تاسو سره په حکومت کې هغوی بیا قدرت ته راشي، داسې څه؟ نه، زه ابدا نه غواړم چې دوباره قدرت ته راسم. زما خپل دور پوره کړي، خو زه او زما بچیان په دغه خاوره کې د افغانستان اوسېږو. زما کور د باندې نه دی، زما بچی د باندې نه دی، زما بچی دلې دی. زه غواړم چې زما بچی په دې خپله خاوره کې په داسې حالت کې ژوند وکړي چې د سبا امید ولري. اوس موږ 2 ډلې شوي یو. یوه ډله هغه کسان دي چې ځان په ډیموکراسۍ معتقد بولو، ځان په حکومتداري معتقد بولو او د غرب او د دنیا سره ځان متحد او همکار بولو. خو په مقابل کې یو بله ډله به هلته ولاړه ده چې هغه ځان طالب بولي، هغه ځان مسلمان بولي او موږ دوی د امریکې نوکران بولي، موږ د یهودو د نصارانو نوکران بولي او موږ قابل قتل بولي. د هغه زده کړه ده. موږ بیا هغه ډله چې د طالبانو په نامه په اطرافو کې دي او اکثرا اطراف د دوی په لاس کې دي، هغه ډله بیا موږ د پاکستان نوکران بولو او د ترقي دشمنان یې بولو او د پیشرفت دشمنان یې بولو او د ډیموکراسي او د مردم سالۍ دشمنان یې بولو او موږ دوی قابل بمبارۍ او قابل وژنې او قابل عملیات بولو. زه د دغه حالت ختمول غواړم په افغانستان کې.